دانن چې په پاکستان کې کم کرکټ شروع دی یقین په خدای وکي زمون د کوسي ماشومان پکې جوارګر دي د اغه نه مشران پکې جوارګر دي بیا په خار کې د اغه نه لوی لوی جوارګر دي او دا کم چې ورتناس ته وګوري د یو بال جوارګر دي د په یو بار باندې قمار کوي د په یو بال باندې پیسې لګي یو بال باندې حرام ازي او حرام راضي ګټه د حرام او قتل ورته حرام دا ټوله جواری د چمنګي په خپل سترګو باندې ګورو تبه شاید په دې کلی کې په نظر تا تراشي لره به وګوري چې په دې کرکټو باندې الکان سمره جواری نه کوي سمره پیسې په لګي سمره مال په د خلکو تباہ او برباد کیږي او به خیر د لګ د کرکټ حالات مو ګوري لګي مطالعه کوي او په ایمان وای زما د خبره تایید زما سره وکي هغه د کرکټ ګرون کې چې الګ چارو چوکو وای اول لا کیمرمن کمره چاته تا وای قضیه ته کیمرمن کمره اچي چې په کمزه کې خزي ناسي به د بيدي موافي او د دې خزو په مخ باندې جنډې جوړې دي دا خزي د چکی چوکي سره کینی پاسيږي راختا کیږي لاسونه د دې خزيږي د دې هر یو اندام ځان لخکاری هغه زیته نه چې په کمزه کې الکان ناسي د دې جنکینو په مخ باندې چې جنډې جوړې دي یو عزت فلاني ټیم سپورټر یم د جنۍ د اسلامي ملک د اسلام په نوم آزاد د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد بیا په اقزه کې الکانو جنکۍ غړي وړي ناسي دي جنکۍ د اغي سره پاسيږي او راختا کیږي لکه دا زمون حیا چرته لاړه زمون غیرت چرته لاړو زمون اسلام چرته لاړو مونږ ته چې قران سویلی او هغه د قران احکام چرته لاړل هغه د پیغمبر فرمان چرته لاړو هغه د الله احکامات چرته لاړل ټول د خپلان نه پیمان نشو د کرکټ په وجبانی او د دین بل غټ شرم د دین بل غټ لعنت د مسلمان د پاره زمون د جنکو د کرکټ ټیم نه دی زمون جنکیان کرکټ نه کوي من مسلمان د جنکو په کرکټ باندې سکو من مسلمان د جنکو د کرکټ په ټیم باندې سکو من دنیا لکم تاثیر ورکو من دنیا لکم سبق ورکو کو کافران د جنکو د کرکټ ټیم لري اخو اسم کافران دي اخو اسم باغیان دي اخو اسم د الله په لعنت او په غضب باندې کړی دي من ته ضرورت ده د خزو د کرکټ ټیم کو ته د دنیا سره ځان سمو د دنیا سره اوګه مانیزو د کرکټ مقابلو کې ځان د دنیا سره مسموا ځان د اسبابو ځان د کاروبار ځان د تجارت په میدان کې د اغه سره څنګه پسنګ باندې بوزا تاسو وګورئ چې امریکا د اسلام لوی دشمن دی د اغه د خزو د کرکټ ټیم شته زمنګ د خزو په کرکټ باندې په کروڑاو پیسې لګيږي د اغه په پروتوکول باندې کروڑاو پیسې لګيږي د اغه په پریکټسونو باندې دنیا پیسې لګيږي دا اسلام چرته لاړو دا قران چرته لاړو دا زمون حیا چرته لاړه دا زمون غیرت چرته لاړو په دې خوشاله دي من ترقی وکړه من ترقی نه دا کړي دا تصور چې څوک درکې غلط درکې من ترقی ونه کړه من لاندې راغلو من د الله په لعنت کا کړشلو من د الله په غضب کا کړشلو من د الله د احکاماتو نه باغی شو دا د مسلمان ترقی نه ده دا د مسلمان کامیابی نه ده دا د مسلمان زوال دی دا د مسلمان ناکامی ده دا د مسلمان رسوایی ده خو مونږ پوهیږو او کوته چې دا شی ناروا دی غلط دی خلک وی دا د خزو حقوق نه مانی ته د خزو حقوق مانی ته ماته دا د خزي حق دی چې هغه بغونډ ورځ د کرکټ په میدان کې منډي وای هغه ته دنیا خلک ناسي د دنیا خلکو نظر به په هغه باندې لګيږي دنیا خلک به هغه له میډال ورکي کافران به هغه له میډال ورکي کافران به هغه لاس نسی کافران به هغه غواړي دا لا کوم حقوق دي مسلمانانه دا لا کوم ازادي د مسلمانانه دا لا کوم سود د مسلمانانه چې تاسو